دغه لوبې چې د خوست له بېلابېلو سیمو د فوټبال لوبډلو پکې برخه اخیستې دوشنبه د پیل مراسم ترسره شول. د ټورنمنټ جوړونکي وایي تر اوسه نږدې 25 لوبډلې نوم لیکنه کړې او په خبره د راتلونکي اونۍ پورې به نورو لوبډلو ته هم ځای ورکړي. تر شلو 15 پورې لوبډلو غوښتنه کړې ده چې موږ اشتراک وکړو، خو نورو لوبډلو ته کسو لږ وخت ورکوو، نوره ټاسه چونه ترسره کوو، واخه تر لوی اختره پورې دوام کوي. دم د دې نه دا و د ځوانانو د یووالي او د ولس او حکومت ترمنځ د وطن کموالی و تر څو د ولس او حکومت ترمنځ چې کومه فاصله ایجاد شوې ده هغه یې منځه وړل شي. امنیه قماندان محبوب شاه قانت د ځوانانو یو ځای کېدو لپاره دا ډول ورزشي لوبې ډېرې مهمې وبللې او د هر ډول همکارۍ ډاډ یې څرګند کړ. الحمدلله د خوست په ولایت کې چې څومره لوبې وشولې، ټورنمنټونه وشول، د امن د ورورۍ په فضا کې ترسره کیږي، نو د خپل قوم د خپل ځوانانو او د کمیټې د مسؤلینو نه احترامانه هیله ده چې د ټولو میلمنو ډېر په درنښت سره او ډېر په قدر سره پالنه وکړي. ورزشکاران هم د یوې او بلې سیمو د ځوانانو پیژندلو او د اړیکو ټینګولو لپاره دا ډول لوبې د ځان لپاره مهمه بولي او زیاتوي ډېری ورزشکاران له دا ډول ټورنمنټونو څخه ولایتي او نړیوالو لوبډلو ته ورمعرفي شوي. دا چې سپورټ ډېر مهم ده، خصوصا په افغانستان کې. بیا چې فوټبال د کلو ترمنځ او د قومونو ترمنځ، د ولایاتو او هیوادونو ترمنځ د ورورۍ لوبه ده، د دوستۍ لوبه ده، د مینې لوبه ده. د ملي لوبډلو لپاره داسې لوبونه ورکې انتخابېږي لکه دا کلیوالي لوبې نه وي، بعضې استعدادونه وي پټ وي، کله چې داسې لوبې پلیار وچولی شي نو هغه د کلیوالي په سطحه یې نه، بیا ولایت په سطحه یې نه، بیا مرکز په سطحه دی چې مرکز ملي لوبډلو لپاره وخصه کېږي. له دې وړاندې د خوست په لاکړو سیمه کې د شپې له خوا د فوټبال رمضان جام لوبې پیل شوې وې چې 60 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. خوست کې د ورزش بېلابېلې لوبې ترسره کیږي چې له جملې کرکټ، فوټبال، والیبال، تکواندو، آزاد مسابقې او نیزه وهنه یادولی شو.